د مطالعه او لایزال څښتن په تلپاتې نامه درنو او قدرمنو اوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله د روغ جوړ او خوشحاله به یاست. قدرمنو اوریدونکو جهادي خاطرې خپرونه ده چې زما اسمت الله قایل په کوربتوب د تله زابل ملي راډیو څخه نشریږي. قدرمنو دوستانو دا ځل مو خپرونه تقریبا تغییر کړې ځکه ده چې نن راسره د زابل ولایت یو تن مجاهد نه بلکې د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه اوسیدونکی یو مجاهد راسره میلمه دی، مولوي نقیب الله بلۍ صاحب راسره خپرونه کړي. نو له دوی سره به د دوی پر جهادي خاطرو پر ستړو مبارزه باندې خبرې کوو. نو له تاسو هم هیله کوو چې د خپرونې تر وروستیو شیبو له موږ سره مل پاتې شئ. مولوي صاحب تاسو ته خپرونه کې هرکلی کوو. په خیر رالاست، ډېره مننه چې موږ ته د خپرونې کولو دپاره وخت راکوئ. خیر اوسې، له تاسو هم مننه. الله جل جلاله دې دغه خدمت په بدله کې جنتونه په دنیا او آخرت کې عزت په نصیب کړه. دا تاسو داسې یو اقدام کړی او داسې یو پروګرام شروع کړی دی چې ډېر وخت را روانه زندګي، را روان حالات تاریخ څخه الهام اخلي. ځکه کله کله چې کومې سختۍ او تکالیف چې پر مسلمانانو باندې راځي، هغه چې بیا د تیرو نسلونو د تیرو وختو د خلکو خواتر او خاطرې اوري او یا یې لیدلي یا مطالعه کړي، نو بیا د هغو په روح کې سکون، آرام په ژوند کې نوی نوښت راځي. نو دا مو تاسې یو ښه پروګرام روان کړی دی. الله جل څخه توفیق درته غواړو او له تاسې څخه مننه. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب مبارک. که دا راته ووایاست د لومړۍ پوښتنې په څېر ولې مو جهاد پیل کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها. زه به د دغه مخکې چې دا کیسه وکړم چې ولې موږ جهاد شروع کړی. یو وخت موږ په دا تیرو اخترو کې یو ځای ناستو، خلکو بحث کوي پر دې باندې چې ازدحام زیات دی او کومې جامعګانې چې دي، د عیدګاه ځایونه چې دي، هغه د خلکو دپاره بسنه نه کوي. نو پر دغه حالاتو غږېدله. نو بیا ما ورته ویله چې دا د وخت تقاضا داسې ده. یو وخت داسې و چې په یو ښار کې به مرکزي جامع و، مرکزي عیدګاه و، هغه به نه ډکېدل. اوس چې الله جل زمینه مساعده کړې، نو ډېرې جامعګانې او ځایونه په عیدګاهو ډکې، د خلکو ازدحام یې ځکه زمینه مساعده وي. نو افغانستان یو داسې هېواد دی چې الله جل په دې کې د جهاد زمینه مساعده کړې. او تر څو چې یو کورنۍ سلسله د نیاکانو علماو کورنۍ د نیاکانو خلکو وي، طبعا په هغه کورنۍ کې به نیاکان خلک پیدا کېږي، مجاهدین به پکښې پیدا کېږي، علما به پکښې پیدا کېږي. نو زموږ خپله کورنۍ هم داسې وه چې زموږ قبلهګاه صاحب شهید مولوي محمد الله صاحب چې د حرکت انقلابي اسلامي یو پیاوړی قومندان ښه عالم تېر سوی و. نو هغه مجاهد و. د هغه په وخت کې موږ هجرت کړی په داسې حالت کې چې زه ډېر ماشوم وم. هغه حالت ما لږ ذهن ته راځي، تقریبا نو چې د 4 کالو به وم، د 3 کالو به وم. ځکه ډېر داسې یو صحنه مې ذهن ته راسي چې د شپې موټر کې موږ روان وو، د پلار په غېږ کې وم. نو په هغه وخت کې پلار مجاهد و، بیا مو پلار تللی و، موږ په پاکستان کې پراته وو هجرت کې. نو په تشکیل باندې په نوبت تللی په افغانستان کې. یو وخت موږ کور ته رالی چې ما ولیدی، ما نه پېژندی. نو تقریبا په دې وخت کې به کال تېر سوی، 8 میاشتې به تېر سوي، خو زه په دې لږ راغټ سوی وم. نو ما ته یې وویله چې بچیه راسه، ما نه پېژنې، سړی دا څوک دی زموږ په کور کې ناست دی. نو بیا بل دغه مې تاریخ په یاد دی. بل وخت بیا داسې پېښ شوه چې ماخوستن و، د موټر بتۍ راللې. نو موږ ته په کور کې راته وویله چې ورسئ پلار مو رالی. هغه چې موږ ووتلو مجاهدینو ویلو مه راځئ، موږ خپله په وینو رنګ یو. نو زموږ پلار شهید سوی و. نو زموږ داسې یو کورنۍ وه چې نیکه مو عالم تېر سوی دی، ور نیکه، تر هغه څخه لوړ کورنۍ مو او د علماو کورنۍ وه، د صالحانو چې د بشران د صاحبزاده خیلو په نامه وه. نو داسې د علماو کورنۍ وه. بیا د جهاد سلسله الله جل شروع کړه، انقلاب راغی. نو پلار مو مجاهد و، بیا شهید سوی. بیا موږ په مدرسه و دایره کې وو. او طبعا دا دین خو د غریبانو د طالبو د مدرسې دی. نو د جهاد سلسله د مدرسې او د طالب را روانه ده. نو په دغه مو د جهاد بهیر هم الله جل را په نصیب کړی، برخه مو پکې اخیستې. لومړی جهاد مو د هلمند ولایت په کومه ساحه کې پیل کړی؟ د جهاد خو تقریبا د زموږ په وخت کې 2 دورې زما په یادېږي. یو زوړ عمارت و. په هغه وخت کې زه د مدرسې یو کشر طالب وم. طالبان په 2 مدرسه کې سره راټول سوله. د مولوي احسان الله صاحب په نامه چې شهید مولوي احسان الله یو مشهور جهادي شخصیت، ښه مقرر تېر سوی، چې بیا هغه د دشت لیلي و د مزار په ټپال کې په شهادت رسېدلی. نو دغه یو ځای طالبان راټول کړي وو، د مدرسې طالبان ناست وو. زه هم کشر طالب وم، ورته ناست وم. دا خبرې کولې چې موږ داسې جهاد شروع کوو او مشر ملا محمد عمر اخوندی
ورزو تشکیل به کوو، په دې کې به مشرتوب تقاضا نه وي، غوښتنې به نه وي، د پاټکونه و زنځیران و شان دي. نو بیا ځان په دا ډله کې ناست وم، خو زه ډېر ماشوم وم، زه نه بیولم. بیا چې کله بولدک ونیول سو، موږ رالو بېرته بیا موږ جواب کړو ډېر کشرانو. نو بیا چې هلمند فتح سو، امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په یو سپین ډاکسن کې و چې حاجي بشر اکا ورکړی، تقریبا یو بل موټر ورسره و. په دې کې و د اعلان نور مجاهدینو کوي چې د چا مال ته به تاوان نه رسوي، بیت المال ته به تاوان نه رسوي، او دا شان به په ښه طریقه سپارئ. ځان یو طالب د مدرسې وم، کشر موټر باډۍ ته ورسره وختم، پر یو څو ځایو ورسره وګرځېدلم. بیا مجاهد ملا محمد اخوند چې په دلارام کې شهید سو، هغه ما ته طالب یې ما وویل که طالب یې حجرې ته ولاړ سه، او که دغسې یو کس خپل کور ته دې ولاړ سه ته کشر یې چې په ژر رسوي بیا به راسي. نو دغسې ازوړ عمارت مو په یاد دی. بیا پر فرارود باندې جنګ و د تورن اسماعیل خان سره. فرارود ته بیا زه ولاړم، ملا برادر اخوند مشر و هلته د کمربند. بیا نو چې موږ ورغلو شپه مو وکړه، ډېر یو سخت حالت و، ژمی و، بارانونه و، ډېر سخت بمبار شروع و. بیا چې موږ غرمه پر ډوډۍ کښېنستلو، بیا ملا برادر اخوند چې وکتل زه ناست وم، بیا مجاهدینو ته وویل چې موږ تاسې به خدای نکرده ناکامه نه سو، دا کشران ولې راځي او داسې خلکو باید چې مخه ونیول سي، دا جرو ته واستول سي. نو بیا ما چې ډوډۍ وخوړل، ملا غازي اخوند په نامه د ده یو ملګری و، هغه یو سور بایفور موټر درلودی، هغه ته وویل چې دغه طالب موټر ته پورته کړه، دلارام کې ورسو. زه بېرته دلارام ته راواستلم، بیا زه کور ته رالم. د هغه څخه وروسته بیا تحریک مزارې ته ورسېدی، مزاره فتح سول. نو دلته موږ په یو سبقانو کارو باندې سره اخته وو. موږ دغه نیت کړی و چې بیا به موږ مزارې ته ځو، هغه دا و چې د مزارې سقوط رالی، هغه اوله واقعه راله، طالبان ډېر سره شهیدان سوله. نو د هغه څخه وروسته بعد دغسې مو تشکیلونه تېروله و، کابل نه ونیول سوی، رالو کندهار کلي اردو کې راوګرځولو. بیا چې د کابل نیول کېدی، په دې ورځ بیا موږ په غلا ورسره ولاړو په پټه، کابل فتح سو. یو څه لږ وخت مو تېر کړی، د کمیسیون لخوا ګیر سولو چې تاسې کشران یې سبقانو ته ولاړ سي، بېرته واپس سولو. او تقریبا دغه اولو سرو څخه بس د عمارت څخه ورسره یو. او په اوسنۍ مبارزه کې د کمه شل کلنه مبارزه چې د اشغال په وړاندې باندې وسول، په دې مبارزه کې مو پیل له کومه ځای وکړ؟ نو بیا داسې و چې کله د تېر عمارت اخرنی کال و، موږ تقریبا بس دغه عمر و سن سال ته رسېدلي و چې نور کمیسیون عمارت موږ ته اجازه راکول چې برخه پکښې واخلو. د الحاج ملا فضل محمد مظلوم چې اوس د وزارت دفاع معاون دی، الله له دې عمر طویل ورکړي او د ټول افغانستان فخر ویاړ دی. د ده سره مو یو دلګۍ جوړه کړه. دلګۍ چې مو جوړه کړه، نو په دغه اخرني کال په دلګۍ کې په تخار ځایو کې ورسره و. نو بیا بمبارونو د امریکایانو جنګ شروع سو. نو بیا موږ نوبت پر رسوي کور ته ولاړو. کور ته چې ولاړو، تحریک هم دا و چې امریکایانو بمبار شروع کړي، تحریک شاتګ وکړي. نو بیا موږ په وجره کې و. د هغه څخه وروسته بیا یو ملګري دعوت راکړی چې مجاهدین بېرته منظمېږي، جهاد شروع کړي، تاسې اماده یاست. ملالاج له داسې زمینه برابره کړي، موږ ډېر خوشحاله یو. نو بیا موږ ولاړو، د ملګرو سره مو ولیدله. تقریبا په دې وخت کې به نو د اشغال شوي حکومت دوهم کال به و، دریم کال به و، خو اول وخت و چې تحریک تازه چریک شروع کېدی. په دې وخت کې ملا روزي خان اخوند شهید پیدا سوی و په کلات کې، او ملا محمد رحیم اخوند په بولدک کې پیدا سوی و. نو موږ لاس ته هم د ریموټو دغه شان راغلي او بس موږ خپل چریک شروع کړی و. هلته اعلانیه سوی نه و جهاد په هلمند کې، چریکي ډول و، او دغه دوه ځایو کې به اعلانیه و. نو د جهاد په پیل کې امکانات څنګه وو؟ د ژوند سختۍ څنګه ولې؟ ځکه دښمن ډېر زیات کوي ولو، د خلکو په عقلي لحاظ باندې د دوی سره مبارزه کول ډېره سخته وه. حالت څنګه و ستاسو په فکر باندې؟ نو دا رښتیا لکه ته چې وایې، دا واقعا او په اثبات رسېدلې خبرې د ټول افغانان او ټول ولس او ټول مؤمنان، حتی دنیاوالو ته په اثبات رسېدلې وه چې دا یو جنون، یو لیونتوب د امریکا په مقابل کې. ځکه ستر طاقتونه په دنیا کې شته چې د امریکا او د هغو د طرفدارانو په مقابل کې خالي او خبره نشي کولی، چې د اقتصاد ضربه ورسېدله یا نور مشکلات. نو کله چې موږ ته دعوت راکړه سو، موږ رالو. هغه مو هم دغسې کسان پیدا کړل چې هغه د سنو سال څخه نوي ځوانان و، تقریبا ډېر دغه مشکلاتو باندې نه پوهېدله چې امریکا څونه د یو زموږ کمزوري څونه، د توکل یې زیات و تر کار، تر مادیاتو یې توکل زیات و. نو بیا راولاړ سو. په ځای به مو زړه وسپنه پیدا کړه، یو زړه مرمۍ به مو پیدا کړله. بیا به مو د هغې څخه د انفجار کار اخیستی. په هغه وخت کې د پردهباروتو بندیز نه و، د ښکار دپاره و، د پټاوو دپاره. دا په دوکانو کې رانیوله، که به یې څه پیسې په لاس رالې، ځکه اقتصاد ډېر ضعیف و. مجاهد ځان اوس ښکاره کولی، د مجاهد په نامه چا ته ډوډۍ نه سو ورکولی، حتی په خپل کورنۍ په خپل ماحول کې هم چا ځای نه درلودی. نو په ډېر کم امکاناتو باندې
موږ کرار راولاړ سو، میده پټاونه مو شروع کړله. حتی که یو ریموټ موږ ته رسېدلی وای موږ ډېر خوشحاله وو. که نه د اذان ساعت چې دی دا به مو رانیوی، باروت مو راواخیستله، په یو بخار په یو شي کې مو ځای پر ځای کړله، لاینکشي به مو خپله وکړه چې نه چا موږ ته تریډینګ را کړی نه شی و. دا به مو کښېښوي، موقت وخت به مو ورته کښېښوي، هغه به یا پر وسایل باندې پټاو سو یا پر اشغالګرو باندې پټاو سو یا به مو توغندۍ ورسره وتړلې او ځای به مو په خواست پیدا کړه. نو په دغسې انداز مو کار شروع کړئ چې هېڅ څوک مو نه درلود، نه چا وعده را کړې وه، نه چا د ځای راته ویلي وه، نه د امتیاز چا راته ویلي وه. حتی موږ په خپل ماحول و کلیو کې هم ځای نه درلودی. نو یوه واقعه به درته ووایم چې یو وخت زه رالم، په دې خاطر سبقان مو ویله چې بیا مو نیت سو تشکیل به کوو. خپل وطن ته رالم، زموږ د وطن سره دلته د اوبو یو غټ نهر تېر شوی، د دې پر غاړه ولاړم. موږ په کورنۍ کې واده و، زما د اکا د زوی واده و، خو ما دونه جرأت نسو کولی چې زه د خپل کلي او کور ته ځان ورښکاره کړم چې زه راغلی، چې نه باید په ما باندې پوه نه سي. نو دا واده تېر شو، ما هلته دغه وکړئ، شپه راته ورته تېره کړه. بیا زه ولاړم په یو دوکان کې ناست وم، زموږ د دوکان مخ ته په دا مارکېټ کې بل یو زموږ د اکا د زوی دوکان و، زه په ناولاد دوکان کې یو طالب و، د هغه په دوکان کې مې 11 ورځې تېرې کړې. دلته مو یو مجاهدین راتله، موږ ورسره لیدله، خو موږ خپل د قریبان ته ځان نسو ورښولی، ځکه هغو دا تصور کړی و چې د په راتګ سره زموږ ټوله کورنۍ تباه کېږي، زموږ مالونه و ځانونه تباه کېږي. نو دونه یو سخت حالت و. تعرضي جنګونو ته کله راووتلاست؟ حالات بیا وروسته څنګه سو؟ امکانات څنګه سو؟ کله چې جنګونه ښکاره سولو، تعرض شروع سولو، کمینونه شروع سو، په دغه وخت کې بیا وضعیت څنګه و؟ نو تقریبا داسې وخت خو مې نه په یادېږي، تر ډېره وخته پورې موږ د چریکي کارونه کوله چې د پټاوو څه مو کار اخیستی او یا د چریکي وژنو څه مو کار اخیستی. بیا داسې وخت وسو چې په دغه وخت کې موږ چریکي کار کوی چې زه ګیر سولم د حکومت خوا، د حکومت خوا چې زه ګیر سولم. نو بیا تقریبا 17 کاله قید را باندې راووتی. هغه تقریبا ما ډېر له 16 کاله قید را باندې راوتلی و. 16 میاشتې مې تېرې کړې. الله جل هو زمینه د محبس د تیښتې راته مساعده کړله چې هېچا هم کومک نه دی راسره کړی تر دغه تېره چې زموږ پر الله توکل و، پر الله مو اعتماد و. حرکت مو د محبس څخه وکړي، د پلچرخي د زندانه څخه، د بلاکې چاره څخه د محبس ووتلو. په سپینه ورځ باندې پر دروازه روان سولو. نو بیا چې ولاړو، بیا نو چریک پای ته تقریبا رسېدلی و، داسې یو څه وخت تېر شوی و. نو بیا ولاړو د واشیرو خواته. واشیر ته چې ورغلو، امریکایانو د کاریزونه په ډله راخیستو، تلاشي یې کولې. نو زه هم یو مجاهد د نورو مجاهدینو سره په مجلس کې کښېنستلو چې په هغه وخت کې حاجي تواب شهید و او حاجي سیف الله و، حاجي ملا سراج الدین اخوند و، داسې یو څو دلګۍ مشران و. نو زه هم کښېنستم، بهر ویل څه چم کو، د امریکایان را روان دي، دا کاریز تلاشي که، دا کاریز تلاشي که. ما ویل چې موږ وروځو. نو بیا 2 موټره طالبان چې 4-5 کسه ورسره و، هغه په هر موټر کې 4-5 کسه و، 4-5 زما سره په موټر کې وه. موږ را روان سولو چې زه په دې کاریز کې نن جنګ کوو د امریکایانو سره چې د تلاشي بندي کړي، د ورځې تلاشي یې کولې، په ټانګانو کې راتله. نو بیا چې را روانو، پر یو لوړه غونډۍ باندې موټران ودرېدلو. ما د مجاهدینو ته وخندل، مال چې دا زموږ وسایلو ته وګورو او زموږ اسبابو ته وګورو او د امریکایانو قدرت او ټانګ تیارو ته وګورو، خندا راځي. حتما به موږ لیوني دماغونه به مو کار نه کوي. او کله چې د الله جل د نصرت وعده او د مؤمنانو عقیده او همیشه مؤمنان په عقیده او په معنویاتو جنګېدلي دي، په مادیاتو نه دي جنګېدلي. نو موږ تاسې زو جنګ. نو دا لومړنی جنګ د امریکایانو سره. نو چې کله موږ بیا بانک په نامه یو کاریز و، دغه کاریز ته رالو، د امریکایانو کاروان را روان، موږ د اذانو سره ځان ور ورسوی. امریکایان داسې 8 بجې 9 بجې دا کلي ته راتله. مجاهدین مو 2-3 ځایه سره تقسیم کړل ورته. امریکایان به یې پله د یوه ځایه کلي ته راښکاره سو، بیا ټانګان بوتله د بلې ځای به راښکاره سو. زموږ حرکت یې معلوموی خپل په خلکو باندې چې دا څو مجاهدین راغلي. نو اخر ته مجاهدین ورته 2-3 ځایه کښېنول، د 2-3 موټره وو. د یوه ځایه چې حرکت را وکړ، یو مجاهد راکټي را سره و. بهر ما ورته راکټ در سره دی؟ ول وه. مال څو مرمۍ در سره دی؟ ول 1 دانه. دا زموږ د جنګ پیل و، تر اوسه جنګ نه موشتی. بهر ما نو ټک ونه پر کوي چې کله ته ټانګ را داخله سوی نه ټانګ به په ولې چې. نو بس دا مو هغه اول جنګ د تعرض د امریکایانو سره وسو. تر مازدیګر امریکایان کلي ته راسه داخل هم نه سوله. تقریبا 2-3 کس ملګري مو زخمیان سوي. دوی 2 ټانګان الله جل تخریب کړله. نو چې د سکیل به مرمۍ و، دا د راکټ مرمۍ وه. او دا جنګ اوس تر مازدیګر پرې دوام وکړي. په کلي کې سخت بمبار وکړي، خو نه مجاهدین خوښ سوله. مازدیګر ماښام خوا چې کېدل، امریکایان شاته ولاړ. دا زموږ لومړنی تعرض و، تعرضي جنګ د امریکایانو سره. کله چې له جنګه به رالاست، ستړي به واست؟ نو د ستړیا احساس هغه وخت کېدله چې کله سړي د وسایي طلب کولی سو. دا یو داسې حالت و چې کله موږ ژوندي خالي پاتې سوی، په دې ورځ موږ بس وسه وو. په کومه شپه چې به موږ سهار ته روغ پاتې سوی، د چاپیې څخه موږ په دې پوه سو چې موږ نور وسه یو. نو ستړیا احساس خو بیخي نه کېږي، نه کېدی په دې وخت کې،
ځکه د حالت وسایي نه وو بله بس که چیرې داسې وایي چې جنګ شروع شوی د جنګ ژوندی وتلی بیا خو دغه نو لو وسایي بله نه وه بس دغه موږ احساس کوو چې نور مو احساس شوي د ولس همکاري څنګه وله په دې شل کلن اشغال پای ته په رسېدلو کې ولس څومره قرباني ورکړه ستاسو سره یې څومره ستړی وکړه دغه کلي چې واقعا ما درته بیان کړی چې موږ لومړنی جنګ د دواشیر د شپشتې په علاقه کې د بیبانک په کلي کې د امریکایانو سره وکړ د دې موږ دا 3 موټره طالبانو رالو دې کلي ته دا بله ورځ چې رالو نو 3 موټره مجاهدین یو سپین ږیری د کور مخ ته ولاړ دی ملاجي صاحب ډوډۍ لري چې موږ ته ډوډۍ راکړي ولې نه لرم داسې ښه په دلاوره طریقه یې موږ ته وویل موږ چې ویل ملاجي صاحب نو خامخا ښه کار به جوړي اقتصاد به کوي چې کله یې سرخان اوار کړي لاسونه یې راپرېوله یوه دانه هګۍ راماته کړې وه څو ټوکره ډوډۍ یې پر سرخان کښېښول نو بیا ما ورته حاجي صاحب ته موږ سره وعده وکړه چې زه ډوډۍ درکوم او تا یوه دانه هګۍ راته ماته کړې ول دغه مې ډوډۍ د په کور کې مې یوه هګۍ درلود هغه مې درته راوایست دا مو د ولس همکاري وه اوس چې کله د ولس ستونزې پیدا کېږي د ولس ستونزو ته څومره رسېدنه پکار ده دغه هغه ولس چې په دغه شل کلنې مبارزې کې تر ټولو مهم رول درلود دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده ځکه دا د خلکو یو احسان زموږ سره موږ به احسان بولو د ځان سره کنه دا یو دیني وجیبه هم د ولس هم زموږ مثال چا په مال سره قرباني ورکوله او چا په سر سره او چا په دواړو سره قرباني ورکوله نو دا به داسې وخت کې که په داسې وخت کې چې د خلکو تر اوسه پورې د ولس قربانۍ په یاد دي ستړیا او تکالیف پر یاد دي او بیا رسېدګلوي نه کوي نو دا به د افسوس ځای او نه زما دا تمه دغه مسؤلینو څخه مجاهدینو څخه ده ځکه دا دغه کسان چې دغه ولس په غېږ کې نیولي وو او دغسې قربانۍ ورسره وکړې کورونه یې ورباندې خراب شول بمبار شوله نو همدغه کسان به چې د ولس غږ باوري نوي کسان نشي پیدا کېدلی چې بیا به تر دغو نیاکان راتلی شي او غوښتنه مه هم ځینې دغه د هر کس چې په هر څونه مسؤلیت کې دي خپل وس اندازه په 24 ساعته کې باید د ولس غوښتنو ته زمینه مساعده کړي او د ولس مشکلات واوري خپل تر اوسه پورې د خلکو مشکلات ور حل کړي او اوس خو نننۍ زمانه اخرنۍ زمانه ده تقریبا ډېر حالات چې دي د ولس هغه د من زمینی مشکلاتو تر ډېره پورې تعلق د محاکمو او تر دغو ځایو پورې لري نو مشکلات تر محاکمو پورې تړلي او امنیت موضوع کې د مجاهد پورې تړلي ده مجاهد باید 24 ساعته بیداره اوسي او د مشکلات واوري او طبیعي ده نو مولوي صاحب کله چې جهاد کېږي په جهاد کې به خاطرات هم راځي ښه خاطرې او بدې خاطرې به دواړې راځي تر ټولو هغه بده خاطره چې ستاسو په ذهن کې اوس هم پرته ده درته یادېږي بده خاطره به کومه وه چې تاسې د خفګان احساس باندې وکړي خاطرات خو ډېرې دي تقریبا زه یو 3-4 واره ګیر شوی یم بندي شوی یم او الله جل هو یو 3 واره د محبسه د خلاصون زمینه راته مساعده کړې په داسې طریقه چې مثال د حکومت ونه خوښه موږ به وتښتېدلو یوه خاطره دا ده چې زما د اخرنۍ کال د ګیرېدو زه په جنګ کې زخمي ګیر شوم د اشغالګرو سره نو دا نور داخله و وروسته بیا اشغالګر راله موږ ور تسلیم کړو کېدای شي ویډیوګانې ستاسو په لاسو کې هم تاسو لیدلي زه پر پښه ولګېدلم 2-3 ملګري مې شهیدان شوله بیا زه د توریزم دوی یو شعبه د توریزم په نامه هغه راوړم بیا د استخباراتو ریاست ته راوړلم خیر خو نو که چېرې تاسو بیا پوښتنې کولې نور وضاحت به درکړو خو دغه ترخه خاطره به درته وایم کله چې وروسته زه د هغه څخه راوړلم د پی آر ټي په نامه د انګریزیانو یو ځای و په لښکرګاه کې هغه ته ور تسلیمولم د توریزم رئیس او د استخباراتو کسان ولاړو زه یې هغو ته تسلیم کړم چې دا د طالبانو یو غټ مشر دی دا مو ګیرکۍ در تسلیم وکړي هغو چې ځینې تسلیم کړم نو د ترجمان ته وویل د توریزم رئیس یو آغا صاحب و د لغمان د خوا و هغه ورته وویل چې موږ یو غټ طالب په لاس درکړئ موږ ته نو اوس یو امتیاز راکړئ هغه باره انګریزي په انګریزي خپل یو ترجمان ته یو خبره وکړه ترجمان بل ور ورسي 15 کارتنه آب مدني ورکړي د 15 کارتنه آب مدني د توریزم رئیس ته ورکړلې توریزم رئیس خپل یو عسکر ته وویل ول د 3 کارتنه به زه کور ته یوسم 2 کارتنه تاسې اخوتاک ته یوسئ عسکرو ته یوسئ کله چې کارتنان د اوبه واخیستله ما ورنارې کړم مال هغه صاحب د یو مسلمان افغان قیمت 15 کارتنه اوبه وې چې تاسو پر خارجیانو خرڅ کړئ کله چې دا واقعه په یاد کړم چې دغه هغه صاحب سره د افغانیت اسلامیت احساس څنګه ختم شوی و چې په 15 کارتنه باندې خپل یو افغان یو مسلمان پر پردیو خلکو باندې خرڅېدی نو دا یو داسې خاطره ده چې هېڅکله مې نه هېرېږي زموږ د ټولنې خلک د دې ملک اوسېدونکي باید د دې نظام شکر ځکه ادا کړي چې د یو انسان د یو مسلمان قیمت ستاسو په خبره د اوبو 15 کارتنه و نو به دې که ډېر زیات قیمت و نو به یو 1500 افغانۍ په اصطلاح راځي لا به نه راځي نو رښتیا هم سختې تېرې شوي دي ستړې تېرې شوي دي خو افغانستان هغه چا چې ملګري وو زیاتو سره د اشغالګرو سره د افغانستان د خلکو ته ډېره زیاته صدمه ورسوله ډېر زیات تاوانونه یې ورسول نو الله دې له موږ تاسو ټولو سره هدایت ورته وکړي یوه دا ډېره ترخه خاطره وه
کېدای شي رقم حالت راغلی خو یوه خاطره چې کله موږ د پلچرخي د محبس څخه دغه ته راوړلو نیمروز محبس ته زه تبدیل سولم نو په دغه وخت کې موږ ترتیب برابر کړی و د ازادېدو وخت مو پوره و نو بیا فدایان ملګري را اعدام سوي ملګري وو چې حکومت د اعدام فیصلې ورباندې کړې وې دا ملګري را سره وه نو چې کله زموږ د ازادېدو ټیم و چې موږ ازادېږو نو الله جل ما ته داسې یو ملکه راکړې وه چې د محبسه وتلو ترتیب برابرول ما ته ډېره اسانه وه نو ما د اعدام سوي ملګرو سره وعده کړې وه چې بس زه به مو انشاءالله ترتیب برابروم د زندانه مو ازادوم هغه داسې و چې په محبس کې مشکل پیښ شو د عسکرو د مجاهدینو تر مابین څه بندیان یې ووژله بیا یې بندیان انتقال کړله پلچرخي ته په ډېرو سختو ظلمو سرونه یې ور وخریله وهلې ورسره وکړله ویوړله نو کوم خوشحالي و تمه چې موږ درلوده دوی ازادېدو ته هغه بندیان یې په سخت حالت کې ویوړل نو ډېر یو ترخه خاطره بله دغه هم وه چې موږ د خپل د ازادېدو په خوند باندې پوه نه سو یوه خبره دا چې ستړي مو بیان کړلې راته مولوي صاحب اضطراري حالتونه مو راته بیان کړل هغه خاطره چې تاسو ورباندې ډېر خوشحاله سوي یاست د جهاد په دور کې چې ستاسو په ذهن کې اوس هم د خوشحالۍ یو احساس پیدا کوي دا خبره چې کله تاسو له چا سره شریکوئ دا ښه خاطره را سره شریک نو په دا شل کلنۍ دوران کې دا ترخې دومره ډېرې سوي وې چې د خلکو څخه یې خوږې هېرې کړي نو خوږه خاطره تقریبا تر ډېرې اندازې پورې هغه د خاطره د اشغال خاتمه وه موږ به کله وخت به د مدینې منورې ته چې صحابه کرام رضی الله عنهم رالله نو هغه به ویل داسې وخت به راشي چې موږ تورې د ځانه څخه لرې کړي او بېغمه بیده یو ځکه د مسلمانان په هغه وخت کې چې و ډېر محدود و او کفار ډېر و ازدحام یې زیات نو ما به دا تصور کوی چې مال داسې وخت به راغلی چې کله به موږ شپه بېغمه خوب کوو تیارې غږ به نه اورو نو بیا کله چې الله جل هو ازادي راویستله هغه زموږ تر فکر لوړه وه زموږ تر عقل لوړه وه موږ چې غوښتنه وه تر هغه هم زیاته وه نو تر ټولو خوږه خاطره مو دا ده او بله خوږه خاطره مو دا وه چې د کیوبا بندیان مشران رایلستو دا مو تر ټولو ډېره خوږه خاطره وه چې محمد سازاد طبیعي ده کله چې فتح راله بازار ته به راغلي یاست لومړی مو کوم ځای ته ډېر فکر و چې باید چیرې ولاړ سئ نو کله چې ازادي راله فتح راله تقریبا موږ خو د لښکرګاه اوسېدونکي وو په دې دوران کې په دا شل کاله دوران کې نو کېدای شي په اول کلو کې پټ راغلي وو خو هغه هم د شپې په ښکاره نه سو ګرځېدلی نو دا ډېره نابلده راته معلومېدله او خپل هغه زاړه کمربندونه ډېر راته معلومېدل په زاړه کمربندو باندې به ګرځېدلو دا دوی ځایونه مو لیدل چې دوی په کوم ځای کې نو ډېر تصور او د مجاهدینو شوق دغه ته زیات و چې خپل پر کمربندو باندې وګرځي چې دوی د کومه ځای دفاع کوله او مجاهدینو د کومه ځای جنګېدل حتی داسې هم پیښه سوله چې تر ډېرو ځایو د ښارو ته خو بیا دونه شوق نه و لکه د زاړه عمارت کې چې مجاهدین په شمالي کې چیرې جنګېدلي وو په تخار کې چیرې جنګېدلي وو د مشرانو یادګارونه شین الله برجان اخوند و ملا مشر اخوند و نور قهرمانان چې جنګېدلي وو د هغو کیسې بیا اورېدلې وې د هغو پر کمربندو وو د هغو ځایونو تر دې ځایو پر مجاهدینو او زه خپله د دغه ډېر شوقمن وم چې دغه ځایونه ووینم او د هغو تاریخونه رایاد شي نوي نسل ته څه پکار دی چې له قلم سره سره د تورې او اسلحې سره بلدیت پیدا کول څومره مهم دي کله کله موږ چې کښېنو په د مجلسو کې خلک کوشش کوي چې خپل بچیانو او نوي نسل ته زمینه د تعلیم و تحصیل برابره کړي خو زه وایم چې تعلیم و تحصیل سره باید چې احساس یو مفکوره ورسره وي خالي تعلیم و تحصیل هم فایده نه کوي داسې مملکتونه موږ تاسې وینو چې په سوه کلونو ټک نه دی پکښې سوی او پرمختګ یې هم کړی کم ازادي چې کفار غواړي هغه هم دوی راویستلي که نر ته یې که ښځې ته یې او ټول عمر هم په تحصیل اخته یي خو بیا هم د یو چا د یو ملک تر تحت اثر یو د هغو عنعنه او رواج یو خپل ازادي فوقالعاده ازادي نه لري نو زما تر ټولو غوښتنه د نوي نسل دپاره دا دی چې د دوی سره باید چې احساس ورسره وي تعلیم تاسو ته ویل کېږي احساس ورسره وي چې ته یو مسلمان یې مجاهد تعلیم باندې کول کېږي هر کسب چې ورباندې کول کېږي دته باید چې مفکوره ورکړی شي مفکوره ضرور ده که مفکوره نه یې ورسره ده لکه د اسلحې سره چې مرمۍ نه یې ورسره ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم چې موږ ته مو د مرکې کولو لپاره وخت راکړئ که کومه خبره ستاسې په زړه کې پاته وي چې غواړئ ویې کړئ زابل ملي راډیو تلویزیون مې که ستاسې په اختیار کې دی له موږ سره خبره هم شریکه کړئ نو کېدای شي چې اوس هم تاسې وخت ډېر ونیول سو او تاسې تکلیف وکړئ الله پاک دې خیر درکړي نو که چیرې آینده وخت تاسې بیا څه خبره درلوده زموږ په ذهن کې خبره تلله انشاءالله بیا به مجلس سره کوو دا په دې لحاظ باندې یو صحابي رضی الله عنه وایي سړی به خپل نیک اعمال نه وایي دا به بربادېږي که په دې نیت چې د ریا په نیت یې هغه به دا کیسه ګایي وخت اتلانو دا تاریخونه کوله د کیسې به بیانولې په دې خاطر چې پاته نسل ته د هغو د تعلیم د لارې دپاره یو مسیر وټاکل شي نو ښه تګلاره دا ښه خبره ده په دې نیت باندې چې را روان نسلونه ورباندې روان شي
ځکه کله کله به موږ په محبسو کې او په مشکلاتو سره مخ شول. په دا 20 کال په دوره کې تقریبا ما 10 کاله محبس تیر کړی دی. په محبس کې مې وخت تیر کړ 10 کاله. نو طبیعي به قسم حالات را باندې راغلي. نو کله چې به په سخت حالت کې راګیر سولو نو بیا به ما کتابونه ډیر مطالعه کول، د روسانو د وخت مجاهدین، د انګریزانو د وخت مجاهدین، د تیرو وختو مجاهدین، صحابه کرامو، د تابعینو. نو دونه سکون آرام مو احساسوي چې هیڅ تصور مو هم نه کوئ چې یا موږ په تکلیف کې یو او یا پر موږ باندې مشکلات دي. دا موږ داسې د ځان لپاره د الله احسان بلې د ځان سره. یوه واقعه به درته وایم. زه تقریبا چې درېیم وار د محبس ولاړم، بیا وروسته په وطن کې په جنګ کې زخمي ګیر شوم. نو بیا زه راویستلم پلچرخي محبس ته. زما پښه ماته وه، تقریبا 8 ځایه کلپان راپسې زړېدل. یو د امان الله خان د وخت درنې زولنې مې په پښو کې وې، یو کلف په هغو پسې وه. یو دانه امریکایي ولچک مې په لاسو کې و، یو امریکایي ولچک مې په پښو کې د امان الله خان د زولنو د وخت سره هغه یو رقم زولنې په لاس ګرېدلې. بیا مې دا لاسونه د پښو سره تړلي وه، دا روغه پښه مې د ماتې پښې سره تړلې وه. نو په داسې وم پلچرخي ته چې راویستلم. پلچرخي په محبس کې تقریبا 2 متره وطاق په 3 متره کې و. دلته یو 2 منزله چې پر کټ ولاړ و، یو غټ زنځیر یې راوی، هغه یې ما پر ملا داسې راتاو کړي لکه کوچنی چې په ونې کې تړي. زنځیر یې په کټ پسې وتړی. نو دا زنځیر دونه اوږد و چې تر تشناب او داسې در ځای پرتلو بېرته به راتلو. نو په وطاق کې هم یوازې وم، په زنځیرانو هم تړلی وم. نو په لمانځه باندې ناست وم، لمونځ مې کوی په اشاره باندې، نور خو سجده او رکوع مې نه سوه کولی ځکه پښه مې ماته وه، په زنځیرانو کې هم تړلي وو. نو د هغه وخت اشغال سوو امریکایانو د هغو ملګري عسکر، یو قومندان د محبس رالی، ډېر عسکرو سره دربه یې سو د دهلیز ته راله. چې راله دلته په لمانځه باندې وم، په زړه کې راوکړه چې یا الله جل موږ خو ستا د دین په خاطر قربانۍ ورکوو، موږ په داسې حالت کې په زنځیرانو تړلي او دا خلک ستا د دښمنانو ملګري دي، آزاد ګرځي. دا خبره په زړه کې راوګرځېده. دستیم په الحال په زړه کې لکه الهام چې راته چې چپ دا څه وایم، دا مې هم بندګانې، ته مې هم بنده یې، ستا سره مې دا احسان کړی، د کفارو مقابل مې راپورته کړی، مې د کفارو په طرف کې راپورته کړي. دلته بیرته دستي د ځان سره فیصله وکړه چې یا الله جل ما ته بخښه وکړه چې تصور ما په ذهن کې داسې رالی، دا ستا د خوا پر ما احسان دی چې زه د کفارو په مقابل کې داسې یم، ښه دی چې د کفارو په صف کې نه. نو داسې قسم حالات راغلي دي. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب چې زموږ سره خبرې کول. تاجر تذکور مو ودان خیر شي، الله دې جزای خیر درکړي. قدرمن اوریدونکو، دا و د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه یو تن مجاهد مولوي نقیب الله بلدی صاحب چې زموږ سره خبرونه کوي او تاسو یې خبرې واورېدې. تر بیا او بلې خپرونې ما قایل ته اجازه راکړئ. تاسو پر لوی الله سپارم. شاد، آباد او بریالي اوسئ. خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای، خدای مکړه سجدې به مو بوتانو ته کولې، نن موږ به هم ژوندی لوڼې په ګور کې